بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو بیا هم راغلی یو د دغه کورنۍ خواته. یو څه اندازه کم ته معلومات زه لرم، خو غواړم د دغې مورکۍ نه د دوی د مشکلاتو په اړه وپوښتم. مورې سلامونه، خدای دې وکړي ښه اوسئ. قربان دې شم، نه بدرنګ مشه چې موږ سره تاسو کومک کوئ، تاسو سره دې الله وکړي. خوشحاله اوسئ مورې. سخته تنګه ده، ډېر راباندې سخته تنګه ده. زه قربان دې شم، سهار زما موزي کومه چې مازدیګر چې راشم دا مټ مې لرستانه دا ورستې دي چې خدای دې دغه هلکانو سره ښه وکړي. د دې مرتب له ورځې مې دوا رالېږلې، پرون مې راته رالېږلې ده. الله دې تاسو هم د غمه وساتي. زویه ډېر کومکونه مې را سره وکړه، خدای دې تاسو هم دا رفتونه وساتي. زویه خدای دې خوشحاله لره. مورکۍ د مشکلاتو په اړه دې راته ووایه. دغه ماشومان چې ناست دا ټول یتیمان دي؟ دا ټول یتیمان دي. زویه ستاسو زامن څلور زامن مې ولګو شم درنه، یوه ته مې کونډه په نکاح کړې ده، لږو جانې هغه هلته دی لږو شم درنه، او دغه درې واړه را سره دي لږو دي شم درنه. یو عسکری کې مړ شو لږو شم درنه، یو دغه مخابرات چوک سره چې دا دغه والوته خاور مړی بم والوته شروالي ورته وایي، چې ورته وایي سودا پسې تللی یو دلته مړ شو. زه یو واده ته تللی وم، زه خپله نو ته یم د مسي واده مې و چې هغې ته لاړم، هلته هوایي مرمۍ وایم ولګېد مړ شو. زه په دې شو، یعنې په څلور زامنو کې درې دانې وفات شول یا شهیدان شول. ټولې دنیا ته معلومه ده. زه یو خیرات دې شم د هغې درې زامنو نه څو یتیمان تا ته پاتې دي؟ مال د خدای څلور زامن د هغه نه پاتې دي، څلور زامن او دوه لورګانې دي، او درې لورګانې یو زوی د بل دی، او درې لورګانې د بلې دي لږو دي شم درنه. یعنې دا دونه پرېمانه یتیمان او درې کونډې تا ته تر غاړې دي؟ دا را په غاړه داسې دي. زه پاکه خبره ته کومه لږو دي شم درنه. د خلکو دغه ورته راوړم، دا ټغرې راوړم، شوکونه پوښونه راوړم، بالښتې پوښونه، دا دی خپل کور کې دي. زه او زه سهار ځم لږو شم د افغان مینه کې حاجي دولت پښتنه به اخر ته څوک وایي هغه سره مزدوري کوم. زه سړه ورته وده چې پاتې شي لږو دي شم درنه، او د کاسو کې ترکاریګانې پاتې شي، هغه په دغه کې دیدي کې واړم، مازدیګر یې را روانه یم کور ته بیا راشم. زه کار د هغې کومه، او زه ډېرې را باندې سختې. دغه ځای د چا دی؟ دغه ځای والله چې خبره یم، دغه د زراعتو دی کې د غواګیو زراعتو لږ دغه راته یو سړي راته وویل چې مور یې دغه ته بیا واړئ او پکې به پرته یې. مې ویل کرا به رانه څو اخلي؟ وایي کرا به راته راکوي. خیر دی، دا خو د 10,000 پورې 15,000 په کور دی، تاسو به ما ته خیر دی د میاشتې 5,000 روپۍ راکوئ. وایي او لږو دې شم درنه په دغه باندې ما مزدوري نیولې ده لږو شم درنه چې دغه 15,000 روپۍ دغه دې ورکولی. او ته خپله هم کونډه یې؟ زه خو خپله دښته کونډه شم، ما دې نه جوړ شي، ما بلا پسې که مېړه مې دې ورک شي، دغه بچي مې چې راته خدای نه ورکړي. یعنې تا ته خپل کونتون دم شي، پرېمانه یتیمان هم در غاړې شي، کونډ هم در تر غاړې شي، د کور کرام در تر غاړې شي، او د دوی نفقه هم در تر غاړې شي. نفقه هم دی داسې به یې ورته پرون تللی یم، دا بوتل مې ورته په 10,000 روپۍ اخېستې، هغې ته چې شوی دی هغه شفا بوتل مې ورته واخېستل. مې تاسو نن دا خرڅ کړئ که خرڅ شو ښه ته ښه، که خرڅ نه شو بیا به سبا ته بیا به الوګان پخوئ، کله ورته وار مشین پاک کړو، کله ورته دا پاک کړو، مازدیګر چې راشي یا 19 روپۍ راوړي یا 100 روپۍ راوړي. دغه اخترونه در باندې څنګه تېرېږي؟ اخترونه دغه تېرېږي ځکه چې دا ګورم کمیس د دې مور د پونه د دې د مور د دې د مورندار د دې د ښځې د ستا د خورې د مور دې لږوی د شم تا نه به سفر د کوم دغه راوړم او دوی ته راغونډم. او اختر کې خو هلکان بیخي د کوره نه وځي، دا حیوانان نه وځي. وایي ولې ټولو خلکو ته کارګر کړي مونږ ته یې نه کوي. مور بیا ورته وایي صبر د خدای ته، تاسو صبر کوئ چې خدای څه کوي. که خدای مکه تا ته مورکۍ په نیمه شپه کې یو مریض پیدا شي؟ چا ته به یم زه بیا چا ته یم مور دې نه جاري شي خپله ناجوړه ما ورځې دلته موبایل وکړه تاسو ته. یعنې په ساده کلیوال اصطلاح درته ته مجبوره چې هم نارینه اوسې هم ښځینه اوسې، هم د دوی د سر سوری اوسې، هم د مریضان د شفاخانې ته ویسې. او بیا یې مې هره ورځ مې روان کړي زوی لکه چې دا خپله داسې مریض یم لږ مخې هغه ورځ مې تاسو ته موبایل وکړ مې یو څو روپۍ راته راولېږي. زوی هم داسې وه که نه زړه مې سوري دی، زویه سوري سوري دي زویه چا بېته کړو دې کې دومره غارونه دي زویه، یو ناڅاپه بیا راته راوړی دی زویه لرې ستا نه دومره غارونه مې په دې زړه کې دي. یعنې مسلسل د یو جنازې پسې بله جنازه، د بلې جنازې پسې بله. دغسې کار دی. خیرات دې شم درنه. لویه هیله د مورکۍ څه ده؟ لویه هیله مې دغه ده چې دغه کومک دې تاسو را سره وکړو، تاسو سره دې الله وکړي. اوس داسې خوشحاله وه هلته په تخت کې ناست وم، داسې دواګانې مې ته کړي، مونځ مې کړی د هغې هم تاسو پیاړولي مور یې او ما راولې او دواګانې مې ته کړي. زمونږ مشکل دغه و دی داسې نه چې مونږ ټول ګډ یي که نه چې بېل کړي دي چې جنګونه خدمت تاسو مو خپله پوهېږئ که نه. خیرات دې شمه درنه زویه چې دی خیر دی که دی معروف په مونږ به وڅڅېږي، که په مونږ معروف په دی به وڅڅېږي زویه، خو د جنګ نه خلاص شو. همداسې نه ده زویه؟ همداسې ده مور. خیرات دې شم. مشکل نشته. د ارشاد ساحل په نوم یو ورور دی، هغې تاسو سره مرسته کړې مورکۍ دعا به ورته کوې، زه به هغه سامان امن کې هغه سامان به زه تاسو ته تسلیم کړم. خیرات دې شم درنه زویه، تا نه مې دې الله اجر کړي. زویه ستا دی ما ته وویل ته هر سړی چې وایي ما ته زامن غونته ښکارئ.
قربان دې شم د زوی خیرات شم د زوی الله دې ولې وکابل کا زوی چې موږ سره چا څه کړي خدای ته ور سره خو او دا زما یو وظیفه او تعالی ورکه کلمی را پروت شي د ولې د کنده د پاره بس دوا هغه ارشاد ورته قربان دې شم یعنی دغه ماشومان چې کوم دلته دي تاسو به وینئ په دغه لاسګاډي باندې دوی مشنګ خرڅوي او له دې نه که یو روپۍ دوه روپۍ دوی که چالان خرڅ کړي کله هغه کې او بلکې ها دغه هم د ارشاد ساحل ورور مسله چې مختلف شیان دي چې وړه دي یو بوجې وریجې دي 2 رقمه دال دي غټې وریجې دي نخود دي مکروني دی کالو وینځلو پوډر دی صابون دی نسک دی لوبیا دی بوره ده غوړي دی مای ظرف شوي ده لاچي ده مرکې دا ستاسې یو زوی دی ارشاد ساحل هغې له تاسو سره مرسته کړې الله دې ښه ورسره وکړي زوی الله دې ښه ورسره وکړي چې موږ سره کړي د زوی هغه سره دې الله وکړي دا زما عوضي دې الله ورته ورکړي زوی الله دې ورته ورکړي تاسو سره دې الله دا رفتونه وساتي امین کې مورکې بس دا ستاسې دي موږ به بیا هم هڅه کوو چې وخت په وخت ستاسو رسیدګي وکړو خوشحاله اوسئ ما سره کومک کوئ زه ډېره غورځېدلې یم زویه د ضرور پې را سره نه یم را سره نه یم ګرځم خړې خړې سترګې مې نیول خدای دې دې هلک مور سره ښه وکړي ده به ورته فریاد کړی هغه ورځ یې دارو راوړي راته او پیسې هم 200 روپۍ رالېږلې وي دغه مسجد زما ورکړي دا دنیا ته ورکړه زوی خپله په ځان موږ به وخت په وخت مورکۍ زه به ډېره هڅه کوم چې ستاسو پوښتنه وکړم زه هم خوشحاله یم سلامت اوسئ مننه ارمانونه ویستل تاسو سره مورې تاسو سره مننه دا امتحانونه د مورکۍ راځي په هر چا صحیح دی حوصله به نه بایلئ اعتماد تا ته در تر غاړې دي خپل حوصلې دې لوړې لره زموږ چې څه د وسه کېږي به موږ خپله هڅه کوو مننه سلامت اوسئ ښه وخت